بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قریبان دوستانو، نن زمونږ او ستاسې درس مایکروسافټ ایکسل کې په ډیټا ټیب باندې دی او دلته به کانسولیډیټ باندې خبرې وکړو. کانسولیډیټ په اصل کې مونږ او تاسې سره د مختلفو ارقامو په جمع کولو کې مرسته کوي. مختلف ویلیوز چې وي او په مختلفو ځایونو کې وي، نو هغه موږ او تاسې کولی شو چې په یو ځای کې د هغې جمع او یا نور فنکشن یې پرې اپلای کړو او یو ځای کې نتیجه وباسو. ګورئ، زه نیم لیکم او همدا ډول منت لیکم او بیا ورته سیلري لیکم چې یو کس ده د علي په نوم، خان په نوم، جان په نوم، کمال په نوم او همدا ډول شاه په نوم او فرض که ربی په نوم او همدا ډول بصیر په نوم. دغه کسان دي موږ سره او دوی ته موږ معاشات ورکړي دي. فرض که د څو میاشتو معاشات هم دې ته ورکړي. اول هم د جنوري معاش دوی ته ورکړی، دا به سلیکټ کړم او کنټرول ډي فل ډاون به یې کړم. په جنوري کې موږ علي ته معاش ورکړی 15,000 افغانۍ، خان ته مو معاش ورکړی فرض که 15,000 او همدا ډول جان ته مو معاش ورکړی دی 9,000 او کمال ته مو معاش ورکړی 12,000 او همدا ډول شاه ته مو معاش ورکړی 25,000 او ربی ته همچنان موږ معاش ورکړی 14,000 او دې ته هم 20,000. ګورئ، دغه معاشات ما دوی ته په جنوري میاشت کې ورکړی. دا به سلیکټ کړم او هوم ته به راشم، آل بارډرز به دې ته ورکړم او دا به همدا ډول سنټر او میډل ته کړم او کنټرول بي هیډینګ به ورته بولډ کړم. تر دې ځایه خو اوس موږ کار وکړو، همدا به سلیکټ کړم او کنټرول سی به یې کړم او دلته به یې کنټرول وي کړم. ګورئ، دا خو موږ سره د جنوري معاشات دي او دلته به ولیکو چې فبروري معاشات هم موږ دې کسانو ته ورکړي دي. زه راځم، کسان همدغه کسان دي، فقط میاشتو یې تغییر کړی او دا هم د فبروري معاش دی. دا به ورته ټول انتخاب کړم او کنټرول ډي فل ډن به یې کړم ورته. دغه معاشاتو ته هم تغییر ورکړو. علي ته چې دی په فبروري کې فرض کړه موږ 20,000 افغانۍ معاش ورکړه او د بل ته هم 12,000 افغانۍ موږ معاش ورکړه. دا 9,000 والا ته 15,000 افغانۍ موږ ورکړې. کمال ته همدا ډول موږ فرض کړه 25,000 افغانۍ ورکړې او همدا ډول دې ته مو 10,000 افغانۍ ورکړلې او دې ته به هم 20,000 ولیکو او دې ته هم فرض کړه 22,000. ګورئ، همدغه کسان دي او په جنوري کې موږ ورته دومره پیسې ورکړي او همدغه کسان دي فبروري کې موږ ورته دومره پیسې ورکړي سیلریانې. او دې ځای به کاپي واخلم او کنټرول سی به یې کړم او دلته به یې پیسټ کړم کنټرول وي. اوس بیا هم موږ سره همدغه کسان دي. ولې دغه معاشات چې موږ دوی ته ورکړی دی، دغه معاشات د مارچ دي. په مارچ میاشت کې هم دوی ته موږ څه پیسې ورکړي دي. فرض که سیلري دی 12,000 یو ته ورکړی، همدا ډول 22,000 مو بل ته ورکړی، همدا ډول جان ته مو هم 10,000 ورکړی او همدا ډول کمال ته به ولیکو چې فرض که کمال ته هم موږ 12,000 ورکړه او همدا ډول شاه ته موږ فرض که 8,000 ورکړه او دا هم 12,000 او دا هم 15,000. ګورئ، اوس خو دغه کسانو ته چې موږ معاشات ورکړی یا به معاش یا به کوم بل ډول ویلیو وي، خو دغه پیسې موږ ورته په مختلفو میاشتو کې ورکړی ده. زه غواړم دا معلوم کړم چې دغه علي ته ټوټل معاش موږ د څو میاشتو 100 روپۍ ورکړی ده. همچنان زه دا غواړم چې دغه علي ته ټوټل څو میاشتې ما پیسې ورکړي، میاشتې مشخص کوم او جمع پیسې څومره شوي. همدا ډول زه غواړم چې معلوم کړم چې علي ته یا خان ته یا جان ته اوسط شکل باندې ما څومره معاش ورکړی، ایوریج یا اوسط یې څومره دی.
نو دا ټول مسایل که موږ او تاسې راشو مینولي دا جمع کو عالي فرض مثال جنوري کې 15,000 ده او بیا ورته ولیکو چې فرض که فبروري کې 20,000 ده او همدا ډول سیلري دومره ده یعنی داسې وکړو ایکول ورته ولیکو او بیا ورته سم ولیکو او قوس شروع کړو ورته ولیکو چې جنوري کې دومره پیسې دي صحیح ده او بیا فبروري کې فرض که دومره دي او همدا ډول په مارچ کې دومره دي او دا ورته انټل کو لکه دغه مجموعه د پیسو سم خو یې موږ ته وویشته خو دا هر کس ته دغه مینولي ترسره کول دا خو ډېر سخت کار ده نو دا به موږ سره په زرهاو ریکارډس وي په ایکسل کې نو موږ څنګه هغه به هر یو مینولي داسې جمع کړو او ایوریج یې وباسو اوسط یې وباسو مین او ماکس پکې وباسو دا نو بیخي به دردسر شي نو د دې دپاره ایکسل پروګرام یو ډېر ښه کار کړی او هغه په ډیټا کې چې دی کانسولیډیټ یې ورکړی ورته په کانسولیډیټ کې موږ او تاسې دغه کارونه ډېر په اسانۍ ترسره کولی شو ګورې زه به همدغه ډیټا راواخلم او کنټرول سی به یې کړم غواړم چې دا نتیجه زه دغلته وګورم دلته به یې کنټرول وي کړم صحیح ده کله مې چې دا کار وکړه زه څه غواړم زه اول غواړم چې د دوی دا معاشات زه معلوم کړم چې هر یو کس ته موږ مجموعاً معاش څومره ورکړی ده نو زه راځم فرض که ډیټا ته راځم او په ډیټا کې چې دی کانسولیډیټ ته راځم په کانسولیډیټ کې چې دی دلته فنکشن ورته وایم سم اپلای که سم او له هغې څخه وروسته ریفرنس ورته ورکوم ورته وایم دغه پیسې راواخله او انټر کوم دا ریفرنس ځان سره اډ کوم همدا ډول بیا هم بل ریفرنس اخلم او ورته وایم دغه هم راواخله او دا هم ورته اډ کوم دریم هم همدا فنکشن ده او بیا هم راځم وکتور باندې کلیک کوم او دلته ورته دا اخلم او دا هم ورته اوکې کوم او دا هم ورته اډ کوم ګورې دا درې واړه چې کله ما اډ که دا ورته اوکې کوم دې ما سره څه کار وکړه دې ما سره داسې کار وکړه زه به دا لږ زوم آوټ کړم چې تاسې ته صحیح ښکاره شي ګورې دې ما سره داسې کار وکړه علي فرض که موږ سره ټوټل معاش د جنوري فبروري او مارچ چې اخیستی 30,000 دی دلته میاشتې به تاسې خپله ورته تغییر کوئ همدا ډول خان موږ سره چې معاش اخیستی ټوټل معاش یې دومره په دې څو میاشتو کې چې موږ معاش ورکړی ټوټل پیسې دومره شوي همدا ډول موږ سره کمال دی د څو میاشتو معاش هم چې ورکړی مکمل ټول معاشونه چې سره جمع کړو 9,000 کېږي شا دی همدا ډول 3,000 کېږي او ربي دی 4,000 ولې دې خو دا کار موږ ته وکړو چې دغه د ټولو میاشتو معاشات یې موږ ته جمع کړه د هر یو کس جدا جدا ولې اوس خبره دا ده چې دا د څو میاشتو معاش ده موږ دغه هم معلومول غواړو چې دا د څو میاشتو معاش موږ ورکړی چې فی نفر ته چې دا ارقام یې راایستلي نو تاسې به بیا هم سمپل داسې کار وکئ چې دا به سلیکټ کړئ او له دې نه به کنټرول سی کاپي واخلئ او دلته به یې راشو کنټرول وي به پیسټ کړئ له دې وروسته به دا ورته موږ تاسې راواخلو او ډیلیټ به یې کړو بیا به راشو کانسولیډیټ ته او دلته ورته یو فنکشن اپلای که کاونټ که موږ ته حساب که اوکې ګورې وایي تاسې چې دی معاش ورکړی دی علي ته د مارچ د 3 میاشتو دلته به ورته منت ولیکئ لکه هغه ټیبل کې به هیډینګ تاسې خپله جوړوئ دی موږ ته وویسته چې موږ علي ته معاش ورکړی دی او د 3 میاشتو معاش مو ورکړی دی اوس دغه میاشتې خو هم مشخص شوې چې موږ د 3 میاشتو معاش دومره پیسې ورکړي دي خو زه غواړم دا هم معلوم کړم چې هر یو کس ته په اوسط ډول ما څومره معاش ورکړی نو خبره سمپل ده نو تاسې کولی شئ د دې ټیبل نه کاپي واخلئ او دلته راشئ پیسټ کړئ اوس غواړم چې معلوم کړم چې په اوسط ډول هر کس ته ما څومره معاش ورکړی زه دا ورته سلیکټوم او دا به ورته ډیلیټ کړم او بیا هم کانسولیډیټ ته راځم او دلته ورته وایم چې په دې باندې فنکشن ته ماته اپلای که ایوریج راته وباسه اوسط چې هر یو کس ته موږ اوسط څومره پیسې ورکړي علي ته ګوري دغه د 3 میاشتو اوسط پیسې چې موږ ورته ورکړی دی 12,303.3 همدا ډول خان ته اوسط پیسې چې موږ ورکړی 14,303 ده نو د هر یو کس اوسط یې هم موږ ته راوویستلو همدا ډول زه بیا هم راځم له دې نه کاپي اخلم کنټرول سی او دلته یې کنټرول وي کوم دا خو یې جمع هم که راته او میاشتې یې هم راته وویستلې اوسط یې هم راته وویستلې زه غواړم دا معلوم کړم چې موږ هر یو کس ته تر ټولو یعنې په څو میاشتو کې موږ مکس پیسې څومره ورکړي لوی رقم د چا دی لکه هر یو کس زه غواړم معلوم کړم چې په کومه میاشت کې ډېرې پیسې اخیستې اوکې
ګورئ وایي عالي دی هغه جیګ رقم چې تاسې ورته ورکړی دی هغه 100,000 دی او دا بل 22,000 دی او دا بل 13,000 دی او په دې رقم یې موږ تاسو ته مشخص که نو تاسې دلته راشئ مختلف فنکشن دي مین ماکس او کاونټ نمبر او لکه تاسې کولی شئ چې خپل د ضرورت وړ دغه فنکشن یې په دې باندې اپلای کوئ نو دا و موږ سره د کانسولیډیټ کار کانسولیډیټ یو ډېر ښه کمانډ ده او د دې په واسطه موږ پریکټیکل کارونو کې به ډېر اسانتیا رامنځته کیږي موږ سره به ډېر زیات ریکارډس وي او مختلف ویلیوز به ولري او مختلف وختونو کې به موږ پیسې ورکړې وي نو هغه ټول مکمل تاسې غواړئ چې د ډېرو خلکو ډېرو کسانو په یو ټیبل کې ځان سره ډېر په اسانۍ سره د کانسولیډیټ په واسطه اډ کړئ نو دا موږ سره د نن ورځې ده سبا انشاءالله په باقي موضوعاتو خبرې کوو